الله الرحمن الرحیم عملی شوشیدنا ارشاد چې په سرو شونډو اشنا رقیب ته خاندې چې له داسې ژونده زوی خبرو لاندې چې په سرو شونډو اشنا رقیب ته خاندې چې له داسې ژونده زوی خبرو لاندې ما طاهر دی وصال چرې رانه کو چا ویل چې معشوقې خو یې زړه سوان دی واه واه دا بیا ووایه ما طاهر دی وصال چرې رانه کو چا ویل چې معشوقې خو یې زړه سوان دی ډېر ښه ډېر ښه غزل ده چې د ځینو خلکو خو عادت داسې وي او خبره خاص لکه علت داسې وي واه د ځینو خلکو خو عادت داسې وي خبره خاص لکه علت داسې وي زه له هیچا نه ګیله نه کوم زما به خپل سپېره قسمت داسې وي ډېر ښه ډېر تا خو په پټه وکړه یاد یې ساته تا خو په پټه وکړه یاد یې ساته زما جواب خو به جوت داسې وي بل شعر د ننګ چې په کام او په ملت نه کوي ننګ چې په کام او په ملت نه کوي په هغو خلکو د نه حالت داسې وي ډېر ښه دی ووایه دی ووایه ننګ چې په کام او په ملت نه کوي په هغو خلکو د نه حالت داسې وي ډېر ښه بل شعر د یاره چې بل سره دې ووینمه یاره چې بل سره دې ووینمه په ما خو هغه وخت قیامت داسې وي اخري شعر د چې د چا په خوله کې لکه شات طایره د چا په خوله کې لکه شات طایره د چا خبره کې خوږلت داسې وي ډېر زبردست طایره ډېر ښه ډېر ښه صغیره وایه به ته صدر صاحب دې په شعر جوړ شي صغیره راشي صدر صاحب صدر ورسره وایه صدر صاحب دې جان صاحب زه وایم یک جان دې په کرسۍ ناست یم ما بلوچ ته ورسره ناست د نور به یو نه بچوم یو شعر ده چې دا زه که نه یم خیر دې نه دی یمه دا زه که نه یم خیر دې نه دی یمه خدا یاران مې خدایه نستمه کېږي واه مننه خالد بھائی غزل ده چې سر کې ګرځوي چې د مستۍ پړی سر کې ګرځوي چې سر کې ګرځوي چې د مستۍ پړی پرېږدي ګڼي هغه د هستۍ پړی واه دا بلا په کوم وخت کې راووته دا بلا په کوم وخت کې راووته ما خو را بدلو تر بستۍ پړی واه ډېر ښه دا بیا ووایه دا بلا په کوم وخت کې راووته دا بلا په کوم وخت کې راووته ما خو را بدلو تر بستۍ پړی خدایا نور مې واړه پړي پرېکه خو خدایا نور مې واړه پړي پرېکه خو رو غواړم د ستا د پیوستۍ پړی عصمته شعر ده چې غرق بشي سړی خدای ته وګوره غرق بشي سړی خدای ته وګوره واچوله ځانه د سستۍ پړی ډېر ښه دا بیا ووایه غرق بشي سړی خدای ته وګوره واچوله ځانه د سستۍ پړی او اخري شعر ده چې تل به مسافر داسې غریب نه وم تل به مسافر داسې غریب نه وم کله به مې پرېښي د مستۍ پړی ډېر زبردست ډېر ښه مسافره ډېر ښه عصمت ته به وایه سیره ته وایه جی قدرمنو کتونکو چې یو بل ملګری د موږ کلک ملګری پیر رضوان صاحب چې دی موږ ته خوندور یو چوک